اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ ګرانو مالدارانو. مونږه کوم موضوع چې انتخاب کړې ده د هغې د دویمه برخه ده هایپوکلسیمیا یا په غواګانو کې د کلسیم د کمښت ناروغي. مونږ څنګه کولی شو چې د کلسیم د ناروغۍ د کمښت څخه خپل حیوانات چې دا وساتو. نو په دې اړه باندې مونږ تیر پریزنټیشن یا پروګرام باندې تقریبا څه کم نیم ساعت خبرې کړې دي. راځم چې دا موضوع نن تکمیله کړم تر څو تاسو وکولی شئ چې د دې نه اعظمي ګټه واخلئ. ښه، راځو په فارمونو کې یا په غواګانو کې عموما په دوو ډولو باندې دا ناروغي تاسو لیدلی شئ، چې یو ته یې کلینیکي یا هغه چې تاسو ته ښکاري او یو چې هغه یې پټه وي. کلینیکي عموما هغه حالت ته وایي چې هغه نښې نښانې پکې ښکاره شي، او سب کلینیکل یا د پټې د کلینیک کومې نښې چې دی دا په غواګانو کې نه ښکاري. عموما پټې پیښې چې د اکثره وخت په غواګانو کې ډېرې زیاتي او کومې نښې چې په راښکاره کیږي بیا په هغې وخت کې تاسو متوجه کیږئ او غواګانې تداوۍ ته وړئ. خو د ټول نه مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د غواګانو وینه چې دا په لومړیو 4 ساعتونو کې دا باید چک کړئ، دا باید وګورئ، دا باید خپل نظارت لاندې ونیسئ. که چېرته مقدار د 10 میلي ګرامه پر ډیسي لیټر د کلسیم په وینه کې کم و، تاسو باید د څه وکړئ په خوراک کې چې دی د کلسیم اندازه ورکړي، مقدار ورکړي ورته. که چېرته وجود هم ونه لري نو تاسو باید دې ته متوجه اوسئ او د کلسیم مقدار چې دی دا په خوراکه کې چې دی برابر وساتئ. که چېرته کلسیم کموالی رامنځته کېږي، دوه غټ هغه کم مسایل چې دي هغه څه رقم رامنځته کوي. لومړی دا چې د کلسیم کموالی چې دی دا په عضلاتو باندې چې دی تاثیر لري، کم اسکلیټي عضلې چې دي او ورسره خوا کې چې دی سموت یا ښوی عضلات دي. عموما ښوی عضلات هغه عضلات چې هغه د رحم د اوبخ لکه رحم شو، مثال درکم هغه هضمي سیستم شو، په دې سیستمونو باندې چې دی دا ناوړه تاثیر لري چې په دې ترتیب باندې د هضمي سیستم کوم حرکات چې دي دا کمیږي، غوا ژوند نشي وهلی، هضم نشي کولی. په همدې وجه باندې غوا څه کوي، خوراک کموي. خوراک چې کله کم که د خوراک د کموالي سره چې دی غوا په کیتوسیس ناروغۍ باندې مخته کیږي او د کیتوسیس سره خوا کې چې دی غواګانې د شودو تولید چې دی دا کموي. د ده سره خوا کې غټ مشکل چې بل پیدا کوي هغه عضلات دي. غواګانو عضلات چې دي خپل کم وظیفه چې دا نشي تر سره کولی. کله چې د غواګانو عضلات خراب شو نو دلته د غوا عضلات چې دا یا خپې دي یا مثلا ورون دی، ملا دا د هر ځای عضلات چې دا څنګه کېږي زخمي کېږي. کله چې دا زخمي شو نو د زخمېدو سره د غوا د خپو نه ولیږي، په ځمکه باندې څمري، د جګېدلو توان د لاسه ورکوي. او همداشان د خوراک د کموالي سره چې دی هم څنګه کېږي، غوا خپل د شودو تولید کموي. راځم دې ته که چېرته تاسو هایپوکلسیمیا ولیدله دا څنګه کولی شئ چې دا تاسو تشخیص کړئ، نښې نښانې به یې څه او څنګه کولی شو چې دا به یې تداوي کړو. نو د دې نښې نښانې چې دي دا د پټو کمې غواګانې چې هغې کې دا نښې پټي او عموما غواګانې چې تازه لنګې شي په ډېری برخې تقریبا 90% غواګانې چې د کلسیم په کمښت باندې اوړي. که چېرته تاسو ورته کلسیم په خوراک کې په صحیح مقدار باندې ورنه کړئ نو هغه غواګانې چې عموما عمر یې ډېر وي هغه په 50 سل نه اخته کېږي، او هغه غواګانې عموما حتی که ځوانې وي او د شودو تولید چې دی دا زیاتي، ورګۍ زیاتي. عموما اوسني نسلونه اصلاح شوي نسلونه چې دي دا د 15 کیلو یا د 10 کیلو شاوخوا کوم ورګه چې کوي دوی پې ډېرې زیاتې اخته کېږي، ځکه دا مقدار د ورګو چې دی یا د شودو چې دی ډېر زیات دی. نو اوله نښه دا چې غواګانې چې دی دا د خوراک کموالی رامنځته کېږي، غوا خوراک کم کوي. دا نښه د دې ده چې غوا کې کلسیم چې دی دا کم دی، غوا کلسیم ضایع کړی، او ورسره خوا کې غوا په نورو ناروغو باندې اخته کېږي. مثلا ما تاسو ته ویلي چې د غولانځې په التهاب باندې اخته کېږي، غولانځې ناروغي پیدا کوي، یا مثال درکم د رحم ناروغي پیدا کوي. شیدو تولید چې دی دا ډېر زیات ټیټ شي او تکثري فعالیت چې د سیستم چې دا اغېزه کوي. نو کومې غواګانې چې هغه د کلسیم ټیټ یا پټ
پټ حالت ولري چې هغه کې کلسیم په کمښت باندې اخته مګم نخي دومره نه چې هغه په سترګو باندې ولیدل شي په هغه کې دغه غټي نخي چې مثلا د شودو د تولید کموالی دی غواګانې په نورو ناروغیو باندې اخته کیږي او د خوراک په کموالی باندې غواګانې چې د خوراک نه کوي نو کچرته تاسو دا حالتونه ولیدل تاسو به دې پوه شئ چې تاسو غوا چې د کلسیم په کموالی باندې چې دا اخته ده کچرته تاسو د دې تداوی ونه کوي نو دا د پټ حالت چې د ښکارا حالت ته زیو په دغه ښکارا حالت کې چې د غوا دویمي ناروغي او نورو ناروغیو ته چې د هم تللی شي راځو که چېرته غوا تاسو په پټ حالت کې تداوی نه کوي غوا خوراک نه کوو د هغې نه دویم حالت ته لومړي حالت ته لاړله نو په هغې کې څه کېږي نو عموما درې پړاو دي چې په درې پړاو کې چې د تاسو کولی شئ چې غواګانې مو تشخیص کړي او تاسو ته د پټ حالت چې د وینې حالت خو کولی شئ چې د وینې د معاینې نه معلوم کړي دویم حالت چې دی کولی شئ چې په نښو نښانو باندې معلوم کړي مثلا په لومړي حالت کې چې د غواګانې ډېرې زیاتې حساسي مطلب دا دی چې یعنی هیجان ډیر زیاتی وسره خوا کې نارامي ګیډه خواته لغته وهي د حرکت په محل چې د عضلاتو نه هماهنګي مثلا کله چې مخ کې زیو تیندک وندي وهي کچرته تاسو د ګیډه او د زړه عضلاتو ګورئ دا یو قسم لړزه کوي رپیږي وګونه چې دي د ناڅاپه ټکان خوري را غونډيږي غواګان اکثر وخت کله سر چې کله ښکته نیولې کله پورته نیولې خو د پورته او د ښکته کېدو سر سره څنګه کېږي د دیو غوږونه چې دی ناڅاپي ټکان ورته ورکوي که چېرته دا کلسیم تاسو په دې وخت کې غوا ته زرک نه کوي نو دا دویم حالت ته چې دویم حالت هغه حالت دی چې په هغې کې غواګانې عموما د خپو څخه ولیږي نو دا د یو هیجان غوا نښه ده د تاسو زه ښیمه دا غوا تقریبا د کلسیم په کمښت باندې اخته ده که تاسو وګورئ دا هیجان ده زه به دغه لغټ کم چې دا نو ښه وسره خوا کې چې دی دلته که تاسو وګورئ دا غوا د دې د خاطره چې یوه خپه یا یوه عضله یې بله عضلات سره هماهنګي نه ده کړې ولیدلې ده وسره خوا کې په جګېدلو کې او په ټیټېدلو کې هم ستونزې پیدا کوي نو دا د اول پړاو باندې نښې شولې دویم پړاو کې که چېرته تاسو د اول پړاو او د پټو ته د درملنه ونه کوي نو غوا دویم پړاو ته ځي په دویم پړاو کې د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې غوا په سینه باندې سملي په سینه باندې کله چې ملاسته وکړله غوا د درېدلو توان د لاسه ورکوي غوا بې اشتهایي خفه وي پوزه چې دا وچي د بدن د تودوخې درجه چې دا ټیټي په نورمال حالت کې تقریبا د سی وای چې د کله چې غوا تبونه لري نو روغي نو د حرارت درجه د 0.5 شو خو کله چې کلسیم چې د کم شي نو د غوا د حرارت درجه چې دا د 0 نه کې وزي نه 9.5 پورې چې د ښکته راځي او د هغې وجه دی چې کلسیم نه او کلسیم چې کله نه عضلات کار پرېږدي او عضلات چې کار پرېږدي نو هغه کومه تودوخه چې د عضلاتو د حرکات څخه راځي هغه نه رامنځته کېږي نو تبه ولري ټیټه تبه ولري دا غټه نښه ده د زړه حرکات چې دي که چېرته سټسکوپ تاسو راواخلئ په زړه باندې کېدی نو زړه به ډېر زیات چټک اوازونه کوي خوی عضلات چې دي عموما مثلا د فلج به رامنځته شي مثلا غواګانې سوټه چې ده یا فضوله مواد دا به ودرېږي ورسره خوا کې چې دی تشو میتیازو کول چې دي د غواګانو دا به ورسره ودرېږي که تاسو چېرته نمکت د لارې لاس نه باسئ د غوا مثانه چې ده دا به د میتیازو نه ډکوي او د لرې نه که چېرته تاسو غوا وګورئ په سینه باندې پرته یي که نه نو د هغې د غاړه چې ده به په ایس باینډ باندې زه تاسو ته د دې شکل ښیم مثلا د ټول نه غټه نښه چې د اکثره هغه دا ده چې غواګانو کم دا سټ چې دی دا څه رقم دی دا د ایس شکل باندې څه رقم شکل باندې ایس شکل باندې د دیو حالت رسیږي غواګانې عموما په سینه باندې پرتی په ځینو ځایونو کې چې دی غواګانې سټ خپل سر په خپل سټ باندې دی یا په ملا باندې راتاوي وسره خوا کې تاسو وګورئ دلته دا دویم عکس دی صحیح ده غواګانې د جګېدلو توان چې دی دا د لاسه ورکوي د درجه د حرارت چې دا د بدن ټیټوي
په خپو باندې پرتی او د جګیدلو توان د لاسه ورکوي. دا دویم حالت دی که چېرته تاسو دغه حالت کې د غوا تداوي ونه کړئ نو غواګانې به څنګه کېږي. دریم حالت ته ځي او بالاخره غوا به څنګه شي د مرګ سره مخ شي او خپله غوا به تاسو د لاسه ورکوي. په لومړي حالتونو کې غوا خوراک کم کوي، ورپسې چې دی بیا د خوراک د کموالو شو د کم کوي او بیا د غوږونو حرکات او ټکان او حساسیت او د هغې نه خوا بیا چې د اول پړاو بیا پسې دویم پړاو ته ولیږي. داسې دا دویم پړاو دی که چېرته دې حالت کې ستاسو غوا راورسېدله په دې پوه شئ چې تاسو باید اصلا په اول حالت کې باید تاسو ډاکټر ته متوجه اوسئ. خو په افغانستان کې اکثره خلک وخت چې کله غوا خپونه ولیږي بیا ډاکټر راغواړي چې دغه وخت عموما هغه وخت دی چې دا تقریبا څه ناڅه ناوخت دی. راځو غوا دریم پړاو ته ځي. که چېرته په دویم پړاو کې تاسو تداوي نه کوي غوا څنګه کېږي خپل هغه هوش چې دی دا د لاسه ورکوي د کلسیم د کموالي د وجې چې دی عصبي تارونه چې دي سیستم چې دی دا ضربه ګوري بالاخره غوا کوما ته ځي او په ټټر د ملاسه چې دی هم د شکي د لاسه ورکوي. غوا عضلات چې دي دا په بشپړ ډول باندې څنګه کېږي سستیږي او تاسو که هر رقم په د باندې د تا مثلا دا اوس کونډی یې وخوځوي کم دغه نه ورکوي عکس العمل نه ښکاره کوي. غواګانې شدید بلاډ لري، بلاډ د دې وجې لري چې بلاډ یا پړسوب ته وایي د غواګانو ګیډې وپړسېږي. هغه د دې وجې پړسېږي چې کلسیم چې دی د عضلاتو د حرکت دپاره ضرور دی پکار دی. کلسیم موجود نه وي، کلسیم چې موجود ونه لري نو عضلات حرکت نشي کولی. هغې چې حرکت ونه کړي دا د دې باعث ګرځي چې کوم ګاز چې د ریومن کې یا په ګیډه کې تولیدېږي هغه عمل ته پاتې شي او حیوان څنګه کېږي په بلاډ باندې شي. راځو د دې نه سره خوا کې چې د زړه ضربان چې دی دا ډېر زیات یو تقریبا تر 120 پورې په یوه دقیقه کې. که چېرته دا حالت همداسې جریان ولري په ځینو وخت په غواګانو کې چې دی د کلسیم د کموالي د وجې چې دی غواګانو کې څه پاتې کېږي مل پاتې کېږي یا پلاسینټا پاتې کېږي. دا هم د کلسیم د کموالي یوه نښه ده. ورسره خوا کې ځینو غواګانو کې چې کله کلسیم کم شي د هغې دا ګیډه چې دا څنګه کېږي دا پړسېږي او غواګانې چې د ریومن بلاډ پیدا کوي. په ځینو غواګانو کې چې د کلسیم د کموالي د وجې چې د تنفسي دا کومې مرۍ یا کوم عضلې چې داسې حرکت نشي کولی او د غواګانو کوم خوراک چې کله کوي دا د دې په ځای چې دا مرۍ ته لاړې شي دا چېرته ځي دا تنفسي سیستم ته ځي او غواګانې په دویمي یا سیکنډري نمونیا یا په سینه بغل باندې وړي. راځو د دې په درملنه یا تداوی باندې بحث کوو. په لومړي پړاو کې که چېرته غوا نو تاسو کولی شئ چې د خولې له لارې چې د کلسیم څنګه کوي یا د رګ د لارې چې د دعوت ورکوي. که چېرته تاسو کلسیم په لومړي پړاو کې ورنه کوي غواګانو ته ترزیق نه کوي نو غواګانې څنګه کېږي د مرګ چانس چې دا زیاتېږي. په لومړي پړاو کې تاسو کولی شئ چې مثلا د خولې له لارې د پوډر په شکل باندې کوم کلسیم چې دی دا تاسو اوبو کې واچوئ په معلوم مقدار باندې کولی شئ چې په بازار کې د پوډرو مختلف شکلونه دي هغه خپل محلول جوړ کړي غواګانو ته ورکړي. خو ښه خبره دا ده چې کلسیم پروپانیټ پیدا کوي دا د 2 نه تر 14 لیټر اوبو کې منحل کوي او دا د خولې له لارې څه کوي غوا ته ورکوي. خو یاد ساتئ چې په وچه غاړه باندې خوشې نه کوي چې د غواګانو د مرګ باعث ګرځي. ځکه که په وچه غاړه لاړه سږي به د اوبو نه ډک کوي نو ډېر زیات احتیاط کوئ چې کله پیپ د غوا په خوله کې ورکوي نو وګورئ چې آیا تنفس خو یا هوا خو په دې کې نه راځي. نو دا د خولې له لارې چې دی دا په لومړي پړاو کې ورکول کېږي. د ښه خبره دا ده چې د زړه وژنې یا د ټکیکارډیا د وجې یا د زړه کم خطر چې ولیږي ځکه کلسیم چې دی دا زړه وژني د زړه حرکات ډېر زیاتوي نو دا دې باعث ګرځي چې کله کله زړه وچي نو ښه خبره دا ده چې د خولې له لارې ورکوي. که چېرته تاسو 50 ګرامه حل کېدونکي کلسیم واخلئ هغه د خولې له لارې غوا ته ورکوي نو تقریبا داسې یو 4 ګرامه کلسیم چې دی دا وینې ته تقریبا جذبېدلی شي. څنګه علایم ورکولی شي د بیلګې په توګه مثلا کله چې غوا ته کلسیم ورکړل شي نو د هغې دا لړزه پکې شروع شي ورسره خوا کې چې د زړه
غږونه چې دي دا ښه اورېدل کېږي. غواګانې چې دی د خولې له لارې چې دی دا ګاز راوباسي، غواګانې ورسره خوا کې تشې میتیازي او ډکې میتیازي شروع کړي او ځینې وخت غواګانې چې کله ورته کلسیم ورکړل شي نو دا سمدلاسه ودرېږي چې دا هغه علایم دي چې موږ وایو چېرې غوا ښه شوې ده. که چېرته تاسو 50 ګرامه کلسیم ورکړئ یوې غوا ته، هغه هم د خولې له لارې ورکوئ، نو دغه 2 ګرافه دي او 100 ګرامه دي او 50 ګرامه دی. دا عموما د اولنی چې دی که چېرته دا 0 یا مثلا هغه وخت او تاسو دا نیم ساعت بعد وګورئ نو کلسیم کلوراید که چېرته ورکوئ نو د کلسیم کلوراید چې دی هغه اندازه تقریبا داسې وایي چې نیم ساعت کې د بدن هغه 130% پورې رسیږي. ما تاسو ته ویلي چې عموما په غواګانو کې 10 ملي ګرامه 10 ام ال پر ډي سي لیټر چې دی دا چې موجود دی نارمل کلسیم موجود دی. نو که چېرته تاسو د خولې له لارې کلسیم دې ته ورکړئ 50 ګرامه نو دا کلسیم کلوراید اساسا نو دا کولی شي چې د کلسیم کمبود چې دی دا پوره کړي. ځکه ځینې خلک بغیر د دې نه فکر کوي چې مونږ که چېرته دغه ورنکړو د رګ د لارې کلسیم ورنکړو نو امکان دی ولري چې د کلسیم پوره نشي. راځو د رګ د لارې درملنه څنګه کیږي. د رګ د لارې درملنه داسې ده چې تاسو کولی شئ چې په بازار کې کم کلسیم ګلوکونایټ چې هغه 1500 ملي لیټره محلول دی د دې څخه کار واخلئ. تقریبا دغه کلسیم ګلوکونایټ چې دی دا 10 ګرامه پورې کلسیم په خپل مقدار کې لري. په یاد ولرئ چې کلسیم چې دی دا زړه وژونکی دی. دا چې کله تاسو تطبیقوئ نو د 10 نه تر 20 دقیقو په منځ کې چې دی دا تطبیق کړئ غوا ته د رګ د لارې یا د جیکولر وین یا د غاړې کم رګ چې د دې لارې ورکوي. خو دا په یاد ساتئ چې سټوسکوپ په زړه باندې یو کس پیدا ښیي او وخت نا وخت باید زړه حرکت معلوم کړي چې زړه ضربان چې دی دا تیز دی او که سلو دی. که چېرته زړه خفګان خواته ځي نو کوشش وکړئ چې څه وکړئ کلسیم چې دی دا پې ودروئ. د 80% پیښې داسې چې کله تاسو غواګانې ته کلسیم ورکړئ نو دا 10 دقیقې په منځ کې چې دی دا راوچتېږي. یعنی کله چې تاسو غواګانو ته کلسیم ورکړئ نو په نیم ساعت دننه کې 80% غواګانې داسې وي چې هغه روغې رمټې شي او غواګانې بېرته چې کېږي په ځای باندې ودرېږي. خو اکثره غواګانې 15% داسې هم پکې چې هغه تقریبا 2 ساعتو کې یا 2.5 ساعته وخت نیسي چې غوا څه شي ودرېږي. خو که چېرته د غوا عضلات یا مثلا خپو ضربه لیدلي او د ډېر وخت لپاره په سخت ځای باندې پرتي نو بیا په دې صورت کې چې دی غواګانې چې دی دا بیا نه ودرېږي او هغه بیا ډېر زیات وخت اړتیا لري چې هغه ودرېږي. که د دې سره د دې نه چې د کلسیم هغه کوم ضرورت چې دا به هم پوره وي خو چون یا د عضلاتو چې دی ضربه لیدلي نو دا د اوچتېدلو توان د لاسه ورکوي. نو دا هم د رګ د لارې چې دی د کلسیم ضرب دی صحیح ده د دغه رګ د لارې ورکول کېږي او تاسو باید سیرم چې دی دا باید څنګه ونیسئ پاس ونیسئ. هغه غواګانې چې هغه خپلې عضلې مثلا د ډېر وخت لپاره چې دی دا په ځمکه باندې پرتې وي که کلسیم ورته ورم کوي او د جګېدلو توان د لاسه ورکړی نو ښه خبره دا ده چې تاسو په چینکوپۍ باندې یا په داسې جسم باندې شي باندې غوا سره کومک وکړئ او غوا ودروئ. زیاتې پیښې داسې کېږي چې غواګانې کله د خپو نه ولېږي نو بیا دا د جګېدلو توان د لاسه ورکوي او کله چې د جګېدلو توان د لاسه ورکړي که دا عامل کلسیم وي که هغه هر څه نو بالاخره غوا هغه کوم عضلات چې دي دا تخریبېږي او کله چې تخریب شو نو بیا دایمي شلوالی رامنځته کېږي سره. نو کوشش وکړئ چې غواګانې هم څنګه کوي دا اوچتې کوي کومک ورسره وکړئ. که چېرته اوچتې نه شي کلسیم مقدار که تاسو هر څومره دوی ته ورکړئ نو دا د درېدل چې دی دا نشي کولی. په دویم پړاو کې چې دی هم ما تاسو ته د دویم پړاو تداوي او د اول پړاو تداوي تقریبا سره یو شان ده. کولی شئ چې په بازار کې دا کم کلسیم ګلوکونیټ چې خرڅېږي دا 500 ملي ګرامه ملي لیټره چې دي په دې کې تقریبا 10 ګرامه پورې چې دی کلسیم موجود دی. دا کولی شئ تاسو د 10 نه تر 20 دقیقو په منځ کې ورکړئ. که چېرته غواګانې په اصلا که غوا چېرته مثال په اول ډوز سره ښه روغې نه شولې کولی شي چې سبا یا څلېرې ساعته وروسته چې دی دا ورته څنګه کوي بیا دویم ځل ورته ورکړي.
ځینې وخت کولی شي چې د پوستکي د لارې هم چې دی څه ورکوي تاسو کلسیم ورکوي ورته او دغه د کلسیم چې دی د پوستکي د لارې چې دی دا په کلاره جذبېږي خو په ځینې کلسیم محلولونو کې چې موجودي ډیکسټروز پکې موجودي یا سیرم پکې د ګلوکوز موجودي یا فارمالډیهاید پکې موجودي چې کله تاسو د پوستکي لارې ورکوي نو دا پوستکي چې کوي تخریشي نو خبره ده چې تاسو کله غواګانو ته کلسیم ورکوي تنه کلسیم ورکوي هغه کې د بل شی مو ورکوي ځکه کلسیم چې کله په بدن کې کم شي نو هغه سره کله چې ګلوکوز خوا کی نو ګلوکوز موجود نه کلسیم چې کم شي او بخي که ساده وي کله چې کلسیم کم شي نو په بدن کې موجوده ګلوکوز حجرې ته نه ننوځي هایپرګلایسیمي که تاسو د دې محلول څخه کار واخلئ چې هغه کې نور ګلوکوز موجودي او هغه کلسیم هم سره موجودي تاسو دې ته ورکوي نو دا تاسو یو قسم اضافه بوج د حیوان په بدن باندې اچوي نو خبره ده د یوازې د هغه محلول څخه کار واخلي چې باغې کې چې موجودي یوازې کلسیم موجودي راځو دې ته که چېرته تاسو درملنه خراب وکړي د پیلې څه دي ناوړې اغېزې د درملنه نه ځینې وخت داسې کېږي کله چې اکثر وخت کله چې تاسو د وینې د لارې یا د رګ د لارې چې د کلسیم زر کوي نو سم د لاسه په وینه کې د کلسیم مقدار ډیر زیاتیږي دې ته وایي هایپر ګلایسیمیا کلسیمیا نو د کلسیم د زیاتوالي د وجې کوم هارمون چې دی د پی ټی ایچ هارمون چې دی دا تنبیه کېدل د سختیږي او بندیږي او کلسیټونین چې دی د ضد هارمون دی د افراز زیاتیږي چې د پښتورګو نه د کلسیم د افرازېدو یا د خارجېدلو اجازه ورکوي ځینې غواګانې داسې وي چې مثال کله چې تاسو کلسیم ورته تطبیق کوي نو تقریبا د 12 نه تر 13 ساعتو منځ کې چې دی بیا په کلسیم په ناروغۍ باندې اخته کېږي او غواګانې دویم ځلي په څه شي باندې وړي په هایپوکلسیمیا باندې وړي او تاسو دې ته اړ کېږي چې بیا څنګه وکړي بیا د دې درملنه وکړي کله چې تاسو کلسیم زر کې تقریبا داسې وایي چې د وینې د لارې نو مثلا کدی چې دا تاسو هر سات چې تاسو د زر کوي مثلا دا هغه نه خشي نو بعد تقریبا داسې وایي چې بعد د 2-3 ساعتونو د منځ چې د وینې په وینه کې د کلسیم جریان مقدار چې د تقریبا دا 2-3 ځلو ته رسیږي نو تاسو کوشش وکړئ چې دا کلسیم ډیر په لږ اندازه باندې په کلاره شکل وقفي شکل باندې که غواګانو ته ورکړي دا بخي همدا شان هم دغه یو بوتل دا کوم تاسو چې ورکوي 3 د محلول دا کولای شي چې تر 4 ساعتونو پورې د غواګانو د کلسیم ضرورت چې دا څه کی دا پوره کی په بازار کې چې کوم اکثره محلولونه پیدا کیږي دا عموما 3 سلنه کلسیم لري او 3 سلنه کلسیم چې دی 1500 سی سی بوتل کې او دا 1500 سی سی بوتل چې دی تقریبا دا د 15 تر 2 میلی ګرام لیټر پورې چې دی دا تقریبا په اول وخت کې چې دا میلی ګرام پر لیټر دی ویني هغه ته کلسیم مقدار چې دی دا لوړي نو کله چې تاسو دا یو بوتل دی غواته ورکوي دا یو بوتل چې دی دا مغه د وینې کوم مقدار کلسیم چې د 4 ساعتونو لپاره تنظیمول شي نو ډاکټر صاحبانو مسلکی کسان او د فارمدارانو مې دا هیله ده چې تاسو په لومړی 4 ساعتونو اخوا د کلسیم دویم بوتل غواګانو ته مو ورکوي ځکه دا په کافي اندازه باندې تاسو که په 12 ساعت وروسته دویم ځلي بل بوتل ورته ورکوي دا د دې باعث ګرځي چې په وینه کې د کلسیم مقدار ډیر زیات شي کله چې مقدار ډیر زیات شو کوم هارمونونه یا کوم نظام چې دی هغه خرابېږي او د هغې د وجې چې دی غواګانې دویم ځل بیا په کلسیم په ناروغۍ باندې اخته کېږي مرستندویه درملنه دا نه چې غوا سره کوښښ وکړي چې د موجوده امکاناتو څخه کار واخلئ او په ټوټو کې یا په پردو کې غوا څنګه کوي غوا ودروئ ځکه که غوا د خپو نه ولیږي نو د درملنه چې دی دا به په اسانۍ باندې که تاسو یې وم کوئ هغه نتیجه نه ورکوي غوا نشي اوچتېدلی نو الله جل جلاله دې وکړي چې د دنم څه زده کړي د کلسیم اساسي مسایل چې دی هغه غواګانو کې که چېرته پټي په روزمره فارمونو کې هغه غواګانې چې د شودو تولید یې 15 کیلوي نو هغه ډېر زر د پټ حالت نه اول حالت ته او د اول حالت نه دویم حالت ته ډېر په چټکۍ باندې ځي
او هغه غواګانې چې شوده کم کوي مثلا 15 کیلو شوده کوي یا 10 کیلو شوده کوي دغه غواګانې چې دیو کې غټه نه خدای چې دا خوراک کموي نو غواګانې چې د وخت په وخت باندې چک کیو د نظارت لاندې ونیسي ځکه چې ته کلسیم کمیږي نو د کلسیم سره ما چې یاد کړه نور ناروغي هم رامنځته کیږي نو زه امید لرم چې د دنه مې چې ذکرې خدای امرو او جوړ لراو د ملګرو دوستانو څخه مننه چې موږ سره تر دې وخته پورې او تاسو دې کور ودانې چې زمونږ سره تر دې دمه پورې موږ سره اوسئ. ومن الله توفیق د الله په امان.